افغان لوبډلې او ملي بیرغ په اړه د اشرف غني تازه خبرې او لوبغاړو ته د انعامونو اعلانېدل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني افغان لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړي. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د کرکټ اتلانو هیوادوالو ته د دې لړۍ د دویمې پرلهپسې لوبو په ګټلو د زړه له کومې مبارکي وایي. په دې سختو نهیلو او بدمرغۍ کې تاسې ګران لوبغاړي پر ډګرونو د ملي بیرغ رپولو ته لار جوړوي او په دې ډول د هیواد او ولس شونډو ته مسکا راولئ او د راتلونکي هیلې ژوندۍ ساتئ. پر هر ډګر مو د ګران افغانستان لپاره بری نصیب شه. بلخوا کرکټ بورډ لوبغاړو لپاره انعامونه اعلان کړل. پاکستان څخه د افغان لوبډلې بریا وروسته د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ملي لوبغاړو او د هغوی مدیر پلاوي ته انعامونه اعلان کړل. هغه وویل چې هر ملي لوبغاړي ته چې په 15 کسیزه لوبډله کې شتون لري یو آیفون موبایل او 3,000 امریکایي ډالر، ریزرف لوبغاړو ته 2,000 امریکایي ډالر او اداري پلاوي غړو ته چې له لوبډلې سره ملتیا کوي 1,000 امریکایي ډالر انعام ورکوي. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه په خپلو کې دریمه شلوره لوبه وکړي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې د شارجه د کرکټ میدان کې پیلیږي. افغانستان له پاکستان څخه د 3 شلوریزو لوبو تاریخي لوبلړۍ په پرونۍ بریا سره ګټلې ده. پاکستان په دویمه لوبه کې تېره شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې دغه هدف د لوبې په وروستۍ اور کې د 3 ویکټو په سوځېدو پوره کړ. دا لومړی ځل ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې د شلورونو نړیوالې لوبې کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په 6 ویکټو ماته ورکړې وه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.